شئ همدا وخت مو بخیر په دې هیله چې ټول راک روغ اوسئ لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ او چې یو میاشت وړاندې تقریبا یو میاشت وړاندې د رحمان صاحب جام په نوم په لغمان کې ټورنمنټ په لار اچول شوی و نن یې وروستۍ پایله به د کلمان ټایګر او ورسره د حاجي مشرف افغان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه په دغه لوبه کې نو په نن سیالۍ کې حاجي مشرف افغان لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه بلکې د کلمان ټایګر لوبډلې ته هدف ټاکلی و حاجي مشرف افغان لوبډله په دې بریالۍ شو چې کلمان ټایګر لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام وګټي ستر ټورنمنټ و ویاړونکی ټورنمنټ و ډېر زیات کتونکي هم د دغه لوبې لیدلو لپاره راغلي وو ډېر زیات مینهوال هم راغلي وو ډېر زیات تشویق لپاره ډېر زیات مینهوال راغلي وو یوازینی ټورنمنټ و چې په لغمان کې دغسې یو شاندار او په زړه پورې ټورنمنټ ترسره کېږي مینهوال هم د دغې لوبې نه پوره پوره خوند اخلي او ډېر زیات خوشحاله دي ډېر زیات گوشکی کردم